دغه د پښتنو خبره چې تاسو کوئ نو دا د لر او بر پښتون خبره کوئ د ټولو پښتنو بالکل د ټولو پښتنو او په دې باندې زموږ یو واضح موقف دی چې زموږ هغه موږ تاسو نو موږ غواړو چې پښتانه په دې پاکستان کې چې کوم پښتانه دي دا یو صوبې ته راغون شي چې زموږ مسلې یو شانتي دي او هغې لپاره موږ یو ځای جدوجهد وکړو او لر او بر د افغانستان کې چې کوم پښتانو باندې چې کوم تکلیفات دي او مسلې دي د هغوی نو هغه هم زموږ مسلې دي موږ د هغوی لپاره اواز اوچتوو او ان شاء الله تعالی دا اواز به موږ هم دغه شانتي برقرار ساتو. اصطف خان دغه د قبایلي سیمو په هکله په قانوني اسمبلۍ کې یو قرارداد دی یو بل راوړلی شي او هغه بل کې هغوی دغه غوښتنې کوي چې دا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي. د کوم څه موقف دی چې دغه قبایلي سیمې دی د صوبې سره شي ځانګړې صوبه دې شي ستاسو زموږ د قرارداد یا د بل حمایت کوو فاټا دی د خیبر پښتونخوا یو حصه جوړ شي درې واړه هغه یو ځای شي په پښتانو راټول یو هغې ته هغه شي او دا به یو لومړنی قدم وي د هغې طرف ته او په دې باندې به موږ هم خوشحاله یو چونکې دا پهل یا بل په اسمبلی کې د فاټا ممبرانو وکړو نو دې سره موږ فوري طور باندې په هغې کې د هغې حمایت وکړو ځکه چې دا یو موقع ده دا موقع ضایعول نه پکار دا مخه نه وه چې دا اتلسم بدلون یا 28 ترمیم چې راتلو تاسو هم په هغې کې یو ډېر فعال کردار ادا کړی دی چې هغه وخت کې دا خبره اوچته شوې وه نو موقع وه هغه وخت کې د قبایلي نماینده وو په هغې کې خو هغه وخت کې داسې حالات نو جوړه سیاسي ګوندونه چې دي هغوی په دې باندې هغه شانتې متفق نه نو په هغه وخت کې دا مسله نشو کېدی اوس چونکې یو ماحول جوړ دی او تاسو وګورئ نو په دې فاټا د یو باجوړ نه واخله تر جنوبي وزیرستان پورې هر ځای کې اپریشن شوی دی آی ډي پي دي مشکلات دي نو موږ هم دا غواړو چې دا د دوی دا تکلیفات هغه موږ شریک وو په دې کې دا یو طریقه ده چې موږ ټول یو ځای شو چې زموږ څه وسایل دي چې ټول مشترکه طور باندې د پښتنو د حقوقو لپاره د ودانۍ لپاره کار وکړو. اصطف خان تاسو انټیریر منسټر هم پاتې شوی په حالاتو باندې ژور نظر هم لرئ نو څه ګڼئ چې فوج چې په قبایلي سیمو کې پروت دی یا د اسټابلیشمنټ دا به د دې حمایت وکړي د دې نو ګوره رای خو هموارول د سیاسي پارټو کاري او چونکې اوس د سیاسي پارټو د هغه ایکسټینډ شوي دي هغوی په فاټا کې خپل تنظیمونه جوړ کړي دي نو زموږ دا کار دی چې موږ دا رای هموار کړو او زما په خیال چې څومره دلته قوتونه دي پکار دي چې هغوی د عوامي رای حمایت وکړي. اصطف خان تاسو د پښتنو د پښتونخوا او بیا د دې سیمې سیاست کوئ دا چانه پاک اکنامک کریډور دا کوم راداري چې دا په دغه باندې ځینې ګوندونه اوازونه اوچت کړي دي ولسي تحریک هم دی پښتونخوا ولسي تحریک ستاسو د ګوند څه موقف دی تاسو څه وایئ چې دغه کې واقعي بدلون شوی دی دا کوم زړه لاره چې وه خالد خان دا ټولو کې مخکې موږ اوچت کړو په صوابۍ کې ډېر مخکې دا موږ اواز اوچت کړو بیا هغې نه پس بنو کې زموږ کنونشن و هغې کې ما دا خبره وکړه هغې نه پس دا نور سیاسي پارټۍ هغه کړې ده موږ دا موقف دی چې مغربي کوم روټ چې دی همدغه روټ دي اوس د دې لپاره یو کمیټي د پارلیمنټ جوړه شوې ده زما هغې کې دا موقف و چې بهی د دې چیرمني پکار دی چې د ورکوټې صوبې خاص کر د خیبر پښتونخوا د نجات متاثره ده مونږ ته به مشکلات یې ګدار مغربي روټونه شو کوم وسایل استعمالوي او وایي چې په دې روټ هم دغه کوو مونږ وایو چې ګوادر چې فعال جوړوي ګوادر چې اپریشنل جوړوي نو هغه د مغربي روټ باندې جوړ کړي په نور روټونو د وروستو کار کېږي چې څو پورې دا روټ نه مکمل شوی دی ځکه د سره نور تړلي شوي شیونه دي دا کارخانو او دا انډسټریل زونز دي دا اپټیک فایبر دی دا
ریلوې دا ټول شیزونه تړل شوي دي او تاسو وګورئ نو اوس دې وخت کې زمونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د فاټا او د جنوبي پښتونخوا پښتانه چې دي دا دینه متاثر دي او زمونږ لپاره دا ډېره ضروري ده او پنجاب دی نو پنجاب غواړي چې داسې روټ دي چې هغه مخکې نه جوړي او په موټروي باندې بوځي سند هم هغې ته فایده رسي د هماغې روټونو نه بلوچستان د بلوچان چې کوم دي نه هغوی خو چونکې ګوادر د هغوی په علاقې کې دی نه هغوی خو وایي چې هغه طرف نه راشي او زموږ سره هغه شانتې مرسته نه کوي نو پښتانه صرف په دې کې ځپلي کېږي او په دې لپاره مونږ با سنمه د زوبو د دغه علاقې کوم پښتانه چې دي د هغوی مونږ به روچتو چې هغوی هم په دې هغه کې موږ سره شامل شي بلکې دي هغوی اواز اوچتوي چې دا روټ چې دی دا د یو خو د مغربي روټ چې په دې باندې کار شروع شي او بل دا د موټروي دی هغه ورکړي ترقي ورکړي شي اپګریډیشن دی د موټروي وشي ځکه چې خو صرف یو لیکه جوړول دي نه هغه خو بیا څه مقصد نه لري چې دا دومره ټریفک راځي نه بیا دا چې څو پورې موټروي نه هغه به کامیابېږي نه بیا افتاب خان تاسو د ترخګرۍ خبرې کوئ د دهشتګردۍ چې دا سیمه ډېره زیاته ځپلې شوې ده تاسو باندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي ستاسو د ګوند هم ډېر زیاتې قربانۍ دي په دې لړ کې دا قومي ایکشن پلان چې کوم د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره کومه پالیسي جوړه شوې ده د هغې نه څومره مطمئن یې زما په خیال مونږه پالیسي جوړه کوو په هغې باندې بیا عمل نه کوو او نو په هغې باندې مونږه مکمل توجه ورکوو اوس هم مونږ دا ګڼو چې په دې باندې توجه هغه شانتې نشته چې کومه توجه پکار وه او چې څوک ورته توجه نی او زمونږ ارادې د هغه نی دا سلسله نه کېږي یو واقعه وشي هغې نه پس مونږ ته رایاد شي نیشنل ایکشن پلان زما په خیال په دې باندې مکمل طور باندې عمل کول غواړي او په دې کې د صوبو خپل کردار دی د مرکز خپل کردار دی او چې څو پورې مونږ دا بار بار دې طرف ته توجه د خلکو هغه نه کوو نو دا مسله به نه حل کېږي خو دا څوک وایي چې یاره اوس هغه شانتې شدت سره دهشتګردۍ واقعیت نه کېږي خو د دې دا رول نه دی پکار چې دا مسله حل شوې نه ده او دا به بار بار دغه شانتې واقعیت پکېږي او هر واقعیا نه پس به مونږ ته بیا نیشنل ایکشن پلان رایادېږي زما په خیال په دې باندې منو داسې عمل کول پکار دی چې مونږ دا ملک کو واقعي د ملک امن راولو نو نیشنل ایکشن پلان دا غي یو ذریعہ ده چې په هغې باندې مکمل عمل وشي کوم اړخونو ته توجه نه ده ورکړل شوې او تاسو دا ګڼئ چې لکه د فوج چې کوم کردار دی نو هغوی په صحیح سمت روان دي په صحیح روان دي ګوره د فوج د اپریشن خو یو هغه د یو عمل دی هغه روان دی او نیشنل ایکشن پلان کې چې کوم خبرې نورې دي نه هغې باندې چې خو عمل ونشي نو دا سلسله خو به کامیاب نشي په دې کې د صوبو خپل کردار دی د انټیلیجنس ایجنسو کار دی د هغې کې نور چې کوم د جهادي تنظیمونه دي د هغې پکې خبره شته د مدرسو خبره شته ټول خبرې په دې کې تړلې شوي دي نو هغې باندې خو هغه شانتې عمل نه شو خو بیا خو دا سلسله به هغه کېږي نه د فوج سره د سیول حکومت یو ځای مشترکه دا ټول سلسله مخکې بوتلل چې دا نه شوې نو مونږ دلته امن ګورو نه